محمد اجمل مايار یم. د زده کړې خو مې په میدان وردګو کې شروع کړې، تر شپږم ټولګي پورې هلته مې په میدان وردګو کې ولې. بیا لیسې حبیبې ته راغلم چې فارغ بیا د لیسې حبیبې نه شولم چې 12م ټولګی مې خلاص کړی دی. کرکټ سره خو مینه ډېر ماشومتوبه وه. لومړیو کې چې ما کله کرکټ شروع کولو اول سر کې زه فاست بالر وم. ما سره پیسې نه وې چې زه سامان پرې واخلم که نه. بیا ما بالینګ شروع کړو که نه، شوق مې بیټینګ سره ډېر زیات و. کندهار کې یو نیم کال زه له کرکټ نه لرې پاتې شولم. بیا لرې پاتې کېدو وجه دا وه چې ما سره د کابل د راتلو کرایه نه وه. روزانه کار مې وکړو چې 800 روپۍ کلدارې کرایه د ورځې روپۍ راکولې. هغه تقریبا داسې 6000 که څومره روپۍ جوړې شولې. نو هغه بیا ما کرایه کړله، راغلم کابل ته. والله ډیره سخته وي چې کله فامیل نه اجازه نه درکوي او ته بار راځې. هره شپه هره ورځ به م په کور کې داسې یو خفګان غوندې جوړ وه که نه، چې سخته به وه چې کله به زه بېګانه لاړلم هغه پلار به. خو آخر هغوی هم دې ته ذاتي راضي شول چې ویې که. زره او اتلس کې چې ما کله هډبال کرکټ شروع کړلو، نو 2019 کې ما انټر کلب سیالۍ وکړلې. انټر کلب کې چې ښه پرفارمنس وکړې بیا به ته ګریډ 2 ته راځې. ګریډ 2 کې زه سلیکټ شولم. کور کې ناست وم چې کله ما کرکټ بورډ صفه راواړوله، نو چې کله مې سکواډ وکتلو نوم مې پکې راغلی و، ډېر زیات خوشحاله شولم. ځکه اول لیول و او ګریډ 2 کې بیا اوله پیره چې ته د کرکټ بورډ میچونه کوې. دغه مې چې کله فامیل ته ورښودل، فامیل هم ډېر خوشحاله شو. هغه کې ما پرفارمنس ښه و چې زه ګریډ 1 سیالیو ته راغلم. په ګریډ 1 کې تقریبا 50% ملي لوبغاړي لوبېدل، چې اول وار و چې په سپین بال باندې وشو. عمر هم د ما کم و او داسې نوی ټیم ته راغلی وم. خپلو لوبغاړو نورو لوبغاړو چې کله به یې د ما لوبه وکتله ډېر زیات یې سپورټ کوله. دا خو اول به د موږ دا ارمان و چې ملي ټیم لوبغاړي خالي له نږدې نه وګورو. بیا چې ته لوبه ورسره کوې دا خو بیا ډېر زیات د خوشحالۍ احساس دی که نه. ابراهیم زدران مې د خوښې لوبغاړی دی، ځکه د ما خپله لوبه هم نو ابراهیم ته ډېر ورته والی لري. هماغسې لاندې لوبه کوم او خصوصا هغه لوبغاړي ما ډېر خوښېږي چې کوم لاندې لوبه کوي. زه کابل کې وم او د دې ټرایل لپاره تذکیره په کار کېدله او د ما تذکیره په کندهار کې وه. نو کابل ټرایل له ما نه تېر شو. زه د شپې مې حرکت وکړو کندهار ته چې سبا سهار په کندهار کې ټرایل واخیستل شو. زموږ د ملګرو یو ګروپ دی، هغه ګروپ کې مبارک راځي، خو زه دا ګروپ ته بیخي نه ورتللم. داسې یو نیم ساعت تېرېدو هسې ما هلته راځه دا ګروپ ته ورشم. چې ګروپ کې مې سکواډ وکتلو، د 19 کلنو د کیمپ سکواډ راغلی و. نو داسې پرې راکته شو، اول نمبر د ما نوم پکې راغلی و. ډېر زیات یعنې تر دا بل اتاقه پورې چې پلار او مور ته راتللم نه پوهېږم څومره چیغې ما کړي دي. ډېر زیات خوشحاله وم. ارمان او آرزو خو د هر یو لوبغاړي دغه دپاره هم دغه سختیانې تېروي تر څو د افغانستان نمایندګي وکړو، د خپل ملت او د خلکو دپاره لوبه وکړو. تعلیم خو ډېر زیات مهم دی. د کرکټ دپاره باید یو څوک خپل تعلیم پرې نه ږدي او آینده کې اوس هم پلان لرم چې پوهنتون ووایم. د پلیر دپاره خو تر بیټینګ او بالینګ ترڅنګ هغه باید منټلی ډېر سټرونګ وي، په خپل ذهن په خپل ځان باندې باید ډېر باور ولري. ځوانانو ته بس دغه پیغام هم دی چې که کرکټ کوي، که هره وظیفه وي که کوي، هغه د په خپل ځان سره د ډېر صادقه اوسي، په صداقت دی وکړي، هغه پوره زحمت دی وباسي، خپل وخت دی نه پکې تېروي.